د اوسنۍ افغان واکمنۍ لوی ویاند وایي د پاکستان د سفارت پر تړلو ستونزه نه حلیږي، خو موږ خپل غچ اخلو. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان د واکمنۍ لوی ویاند د روږدو د درملنې پر مرکز له هوایي ګزار وروسته ویلي غچ به خامخا له پاکستانیو پوځیانو اخلو. ویاند ویلي پاکستان او پاکستانی جنرالان باید دا جنایت ومني او د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د افغانستان خلک به د دې جنایت پر وړاندې خاموشه پاتې نشي او د هر مړ شوي کس حساب ورسره وشي. لکه څنګه چې مو د مخکینیو جنایتونو غچ واخیست، د دغه وروستي جنایت غچ به هم خامخا اخلو. د سفارت په تړلو سره کړکېچ نه حلیږي او د یو ډیپلوماټیک مرکز تړل هم اسانه کار نه دی. که موږ سفارت وتړو نو څه به وشي؟ آیا د دغسې وروستۍ پیښې مخه به ونیول شي؟ آیا په دې کار سره به غچ واخیستل شي؟ نه، او دا اسانه هم نه ده چې د یو ډیپلوماټیک مرکز دروازې وتړو، ځکه په دې کې کومه ګټه نشته. خو موږ له جنایتکارانو څخه غچ اخلو او هغوی نه پریږدو. د هغوی مرکزونه به په نښه کړو او دا به یو ښه ځواب وي. له پاکستان سره د کړکېچ د حل لپاره خبرو اترو ته چمتو دي، خو پاکستان ته به له خپل ادرسه د خبرو اترو د پیل وړاندیز ونه کړو او هڅه کوو څو له پاکستان سره کړکېچ اوږد نه شي. که امریکا او نورو هیوادونو پاکستان ته فرمایش ورکړی وي نو موږ هم اوږدې شخړې ته چمتو یو. موږ به خپلې جبهې وساتو. وسایل او اړیکې مو کمې نه دي او هر څه چې په لاس کې راځي له هغه څخه به استفاده وکړو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.